محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې تیره جمعه کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک پیش کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل الایمان بضع و سبعون شعبه، ایمان د 80 زیاتې شعبې لري. او د دې حدیث په وضاحت کې ما د علماو اقوال پیش کړو چې د دې مطلب دا نه دی چې د هغې شعبو شمار و عدد خامخا 80 دی، بلکې د دې مطلب دا دی چې د ایمان ډېرې زیاتې شعبې دي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې حدیث کې د ایمان 3 شعبې لیکلي دي. په هغه شعبو کې اولنۍ شعبه د ټولو سلوړه شعبه او د ټولو څه اعلی شعبه دا ده چې انسان به د لا اله الا الله د کلمې ورد کوي او د دې ذکر به کوي او د دې اقرار به کوي. په ژبه باندې د لا اله الا الله د کلمې اقرار کول او په زړه کې د هغې حقیقت کښېنول او د هغې و حقیقت ته په دې خپل زړه کې ځای ورکول او د هغې حقیقت ته ځای ورکول د دې معنا دا ده چې د الله تعالی توحید منل، الله تعالی د ټولو کائناتو خالق، د ټولو کائناتو مالک او د ټولو کائناتو رازق منل. نو دا د ایمان اعلی شعبه ده او دا په ایمانیاتو کې بهترین وظیفه ده او دا په اذکارو کې بهترین ذکر دی او دا د آخرت په اعمالو کې بهترین عمل دی چې سړی به په ژبه باندې د لا اله الا الله د کلمې ورد او وظیفه ډېره کوي او په زړه کې به د هغې حقیقت په زړه کې کښېنوي او د هغې تصدیق هغې به په دې زړه باندې مني. غالبا د ترمذي شریف حدیث دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه حدیث را نقل کوي چې یؤتی بالرجل یوم القیامه، د قیامت په میدان کې به یو سړی راولي د الله تعالی عدالت ته به راپیش کړي. هلته قضاوت په خپله د الله تعالی دی او د عدل او د انصاف ټولو ترازو دا په خپله د الله تعالی په حضور کې دی. چې کله هغه سړی د الله تعالی په حضور کې ودرېږي د هغې عملنامه چې خلاصه سي نو د هغې په عملنامه کې به نه نوي دفتره د ګناهونو. هغې غریبه ټوله زندګي په ګناهونو کې تېره کړې، غلا به ده کړې، زنا به ده کړې، شرابخوري به ده کړې چې د الله تعالی څومره نافرمانی دي هغې به ټولې ده کړي. نو د هغې عملنامې د هغې نافرمانیو څخه به د هغې د عملنامې نه نوي دفتره ډکي او هر دفتر به څومره وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي مد بصره، چې د سترګو دید څومره زیات دی در هغې حده پورې چې د سترګو دید رسېږي در هغې وخته پورې به د ده د ګناه دفتر غوړېدلی او دا نه نوي دفتره دا به ټوله د ترازو په یوه پله کې کښېږدي. دی چې خپله زندګي ته وګوري او دې دفترونو ته وګوري او د الله تعالی عدل و انصاف او نظام ته وګوري نو هغه سړی به ډېر د مایوسۍ په حالت کې د هغه سړي به دا یقیني، د هغه سړي به دا امید ختمي او دا به یقیني چې زه د ډېرې غټې ستړیا او د جهنم د داخلېدو سره مخامخ کېږم. نو الله تعالی به ملایکو ته ووایي چې تاسو د دې سړي په اعمالو کې وګورئ یو نیک عمل ستا او که نسته. دوی چې هر څومره د دې سړي نیک اعمال وګوري د هغې سړي دپاره څه قابل اعتبار نیک عمل به نه وي چې د هغې په خاطر باندې د نیکو اعمالو ته یاد رارسي. آخر به الله تعالی د ملایکو ته وایي چې د دې سړي زما سره یو عمل شته، بس زه هغه عمل د دې نور نه نوي دفتره د ګناهونو سره تلم. د الله تعالی د حضوره څخه به یو بطاقه راپیش کړي. بطاقه د کاغذ کوچنۍ ټوکړې ته ویل کېږي او الله تعالی به ملایکو ته وایي چې دا بطاقه د دې ټولو ترازو په دې بل اړخ کې کښېږدي. هغه سړی چې د نه نوي دفتره د ګناهونو ته وګوري او د هغې په مقابل کې د معمولي بطاقې ته وګوري نو دی به دستي نارې کې ما هذه البطاقة مع هذا، د دې دومره ګناهو چې څومره غټ دفتر دی د دې سره به د دې کوچنۍ بطاقې څه حیثیت دي. لیکن د الله تعالی قدرت دی چې کله هغه فرچې د ترازو په یوه تله کې کښېښول سي او د ده د ګناه نه نوي دفتره د ترازو په بله فله کې دي چې کله ټولو ترازو شروع سي دا نه نوي دفتره والا فله به ډېره سپکه وي، هغه به ډېره پورته ولاړئ او دا بطاقه به ډېره کښته سي، هغې به ډېره درنه وي. هغه سړی به ډېر د حیرت په عالم کې
چې الله دې بطاقه کې څه لیکلي دي چې هغې ته الله تعالی دومره وزن ورکړی دی، هغې ته الله تعالی دومره عظمت ورکړی دی، هغې ته الله تعالی دروندوالی ورکړی دی چې د هغې په مقابل کې نه نوي دفتره هغه هیڅ حیثیت نه لري. چې کله پر هغه بطاقه باندې وګورې پر هغې باندې به د لا اله الا الله کلمه لیکلې، بیا به د هغې بطاقې په خاطر د ده د نیکو اعمالو تله درنه سي. او قرآني فیصله ده واما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. د چا چې د نیکو اعمالو تله درنه سي بیا خو به د هغې زندګي ډېره په خوشحالي کې، نو الله تعالی به د هغې د جنت فیصله وکړي او د دې ټولو اعمالو بدو اعمالو سره سره به الله تعالی هغه بنده جنت ته بیایي. نو ما درته ویل پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د ایمان شعبې خو ډېرې زیاتې دي. په دې کې د ټولو څه درنه شعبه، په دې کې د ټولو څه لوړه او افضله شعبه چې ده هغه دا ده چې انسان په خپله زندګي کې د لا اله الا الله د کلمې اقرار وکړي او د لا اله الا الله د کلمې حقیقت و دې خپل زړه ته شوه کړي او د الله تعالی پر توحید باندې، د الله تعالی پر خالقیت و مالکیت باندې او د الله تعالی پر ټولو صفاتو و کمالاتو باندې سړی خپل عقیده جوړه کړي. دا د ایمان د شعبو څه لوړه شعبه ده. د ایمان د دې شعبې متعلق ما تاسو ته په تېره جمعه کې ډېره تفصیلي وینا کړې وه. د ایمان دویمه شعبه چې پیغمبر علیه صلات وسلام هغې په کمه شعبه باندې ذکر کړې ده هغه دا ده چې ادناها الاماطة الاذى عن الطریق، چې د مسلمان د لارې څه تکلیفجن شی لرې کول، په لاره کې داسې شی نه پرېښول چې د هغې په خاطر باندې مسلمان ته تکلیف ورسېږي. دام د ایمان په شعبو کې یو شعبه ده. مثلا شارع عامه د عام لاره د عام سړک دی، پر هغې باندې ډېر سوارلۍ تېرېږي او ډېر موټران تېرېږي، لیکن پر هغې باندې یو داسې کاڼی پروت دی، یو داسې تېره ډبره پرته ده که چیرې د یو مسلمان سواري پر هغې باندې برابره سي نو هغې ته نقصان رسېدلی سي، یا پر هغې باندې یو خښته پرته ده، یا پر هغې باندې یو بل داسې تکلیفدې شی پروت دی چې د هغې په خاطر باندې د مسلمان مال ته، د مسلمان سواري ته، د مسلمان زندګۍ ته خطره پیښېدلی سي. نو د انسان د ایمان تقاضا دا ده چې ته به ورشوه کېږې دا شی به لرې کوې. دا د ایمان د شعبو څه یو شعبه ده. یا عامه د انسانانو ګذرګاه ده، د انسانانو د پښو لار ده، پر هغې باندې یو داسې شی پروت دی چې د هغې څه مسلمان ته تکلیف رسېدلی سي. پر هغې لار باندې یا د میوې خور پروت دی، د کیلې خور پروت دی، د آم خور پروت دی، یو بل داسې شی پروت دی چې پر هغې باندې د مسلمان پښه ښویېدلی سي او د هغې په ذریعه باندې مسلمان ته تکلیف رسېدلی سي. نو د ایمان تقاضا ده، د ایمان شعبه ده، د ایمان غوښتنه ده چې بیا به د مسلمان د لارې څه هغه شی ته لرې کوي، بیا به ته کامل مسلمان جوړېږي. یا د مسلمانانو د تېرېدلو لار ده، په هغې کې یو بدبویه شی پروت دی چې عام طور مسلمان تېرېږي د ډېره تکلیفه څه هغه پر دې خپله پزه باندې یو شی نیسي او پر هغه لار باندې تېرېدل مسلمان ته تکلیف ورکوي. یا هغه بدبویه شی صرف د مسلمان په نظر کې چې راسي د دې څه د مسلمان کراهت پیښیږي او د مسلمان د زړه نفرت ځینې کوي او د مسلمان د زړه ته لږ تکلیف ځینې رسیږي. نجاست پروت دی، خرابي پرته ده، بدبویي پرته ده. نو بیا خو د ایمان تقاضا دا ده چې د مسلمان لار صفا کول او کوشش دا کول چې مسلمان ته تکلیف نه ورسیږي او کوشش دا کول چې مسلمان پر دې لار باندې په اطمینان تیر سي. دا د ایمان په شعبو کې شمارل کیږي او دا د ایمان تقاضا ده. او چې کم سړی په دې اعمالو باندې عمل کوي هغې ته الله تعالی کامل ایمان ورنصیب کړی. او ځکه زموږ دین دا صرف د عبادت او د عقیدې نوم نه دی چې بس تا عقیده د الله تعالی پر وحدانیت باندې جوړه ده، زه منم دا د ایمان شعبه ده. چې بس ته ټوله زندګي لمنځونه کوې، عبادتونه کوې، زه منم دا د ایمان یو شعبه ده. لیکن لکه څنګه چې عبادت او دغه رقم عقیده د ایمان شعبه ده، دغه رقم د معاشرت اصول دا هم د ایمان یو شعبه ده. بلکې زه دا وایم چې د ایمان اصل الاصول بهترین معاشرت دی. معاشرت معنا د انسانانو سره بهترینه زندگی کول.
او د معاشرت لوی بنیاد دا دی چې د انسان د زندګۍ څخه بل مسلمان ته تکلیف نه ورسېږي. خپله زندګي داسې تیرول، په محله کې داسې ژوند کول، د ملګرو سره داسې ژوند کول، په کور کې داسې وخت تیرول چې زما د ذاته سه، زما د یو عمله سه، زما د یو قوله سه، زما د لاسه سه او زما د زندګۍ د بدن د یو اندامه سه یو مسلمان ته تکلیف نه ورسېږي. دې ته ویل کېږي معاشرت، او دا زموږ د دین یو حصه ده. او چې کوم سړی بهترین معاشرت نه لري هغې د کامل ایمان مالک نشي جوړېدلی. هغې ته الله تعالی کامل ایمان نه ورپه نصیب کوي، ځکه هغې کې د معاشرت کمی راغلی ده. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث چې سړی وګوري، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات چې سړی وګوري، نو هغې په خپلو تعلیماتو کې معاشرت ته څومره لوی اهمیت ورکړی دی چې سړی به د معاشرت زندگی څنګه تیروي. زه د دې تاسو ته مثال پیښوم. زموږ په دین کې لمونځ ډېر اهم عبادت دی، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټوله دین بنیاد بللی دی چې لمونځ د دین بنیاد دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که چا لمونځ وکړي نو هغې ټوله دین وکړي، که د چا څه لمونځ پاته سو د هغې څه دین پاته سو. بیا لمونځ خاص په جماعت سره کول، په دې کې ډېرې لوی درجې دي. یو لمونځ په 25 ته هم رسېږي، یو لمونځ 500 ته هم رسېږي، یو لمونځ 50,000 درجې ته هم رسېږي، یو لمونځ 100,000 درجې ته هم رسېدی سي. او بیا خاص کر هغه لمونځ په صف اول کې کول، په تکبیر اولا سره کول، دا ډېره لوی فضیلت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی که چاته دا معلومه سي چې په دې صف اول کې څومره لوی برکت دی او په دې صف اول کې څومره لوی ثواب دی، که انسانانو ته دا معلومه سي بیا به دا انسانان په خپل مابین کې پر دې صف اول باندې ډېر رش او هجوم جوړ کړي. بیا به نوبت دې ته پیښېږي چې د خلکو په مابین کې به قراندازي کېږي چې د کم چا نوم وخاتی هغه به په صف اول کې، که د کم چا نوم نه وختلی هغه به صف ثاني ته رسېږي. نو که خلک د صف اول په اهمیت پوسي چې صف اول کې څومره ثواب دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به همیشه دا ویل ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول. الله او د الله ملائکې هغوی د صف اول، الله پر صف اول والا باندې ډېر غټ رحمتونه راستوي، او ملائکې د صف اول والا متعلق د الله تعالی په دربار کې ډېر مغفرت او بخښنه غواړي. کم الفاظ چې الله تعالی د پیغمبر علیه السلام په حق کې استعمال کړي وو، ان الله وملائکته یصلون علی النبی، پیغمبر علیه السلام دغه الفاظ د صف اول والا په باره کې استعمال کړي دي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی کان یصلی علی الصف الاول 3 وعلى الثانی 1. چې کم چا به په صف اول کې لمونځ کوی، پیغمبر علیه السلام به هغې ته دعا 3 واره کول، او چې کم چا به په صف ثاني په 2م صف کې لمونځ کوی، پیغمبر علیه السلام به هغې ته 1 دعا کوله. ځکه زموږ په دین کې د صف اول ډېر زیات اهتمام دی او د صف اول ډېر زیات برکت دی، او پر صف اول باندې زموږ په دین کې ډېر لوی ثواب دی. لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل طرف ته حدیث راځي من ترک الصف الاول مخافة ان یؤذي مسلما. یو سړی صف اول په دې نیت باندې پرېښوی چې زه چې صف اول ته ځان رسوم زما سه مسلمانان زیریږي، نو د صف اول بجای بس په صف ثاني کې لمونځ وکړئ، په 3م کې وکړئ، د مسجد د بجای په د باندې په برنډه کې لمونځ وکړئ. ځکه دی چې کله پر دروازه باندې راغلی صف اول ځان را رسوي، نو دلته رش دی، خلک ډېر ناست دي او د خلکو په مابین کې تنګي ده. که چیرې دی دې تنګۍ له ځان را رسوي نو بیا به د خلکو دروژو پښې را اړوي، د چا به پر پښه باندې پښه ورږدي، د چا به پر لمن باندې پښه ورږدي، د چا به پر وژه باندې پښه را اړوي، او د چا پر سر باندې بې لاس نیولی، په ډېر تکلیف به دی صف اول له ځان را رسوي. لیکن هغه سړي په دې نیت باندې صف اول پرېښوی که زه صف اول له ځان رسوم نو په دې سره مسلمان ته تکلیف رسول دي، نو د صف اول بجای هغه سړي په صف 2م کې لمونځ وکړي، په 3م کې لمونځ وکړي، د مسجد بجای په برنډه کې لمونځ وکړي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي اضعفه الله الاجر، الله تعالی به د دې صف اول په مقدار 10 چنده ثواب هغه سړي ته ورکړي چې هغه سړي هلته لمونځ وکړي. تاسو ګورئ یو طرف ته د صف اول څومره اهتمام پیغمبر علیه السلام بیانوي،
لیکن چونکه په صف اول پر رسیدو کې مسلمان ته تکلیف دی او مسلمان ته تکلیف رسول دا د معاشرت د اصول مخالفت دی او معاشرت دا زموږ د دین بهترین حصہ ده. نه چې کوم سړی د معاشرت خیال نه ساتي هغې د دین خیال نه ساتي، چې کوم سړی د مسلمان د تکلیف خیال نه ساتي هغې د معاشرت او د دین د احکام خیال نه ساتي. نه بیا چې په صف اول کې څومره ثواب دی، دې سړي چې په صف ثاني کې لمونځ وکړي، په دریم صف کې وکړي او د مسجد سے د باندې لمونځ وکړي، الله تعالی د دې په مثال باندې څو چند ثواب هغه سړي ته ورکوي چې هغه سړي د صف اول بغیر هلته لمونځ وکړي. ولې په دې نیت باندې صف اول له رانغلی، که چیرې زه صف اول له راځم نو بیا زما د صف اول د راتلو په خاطر مسلمانانو ته تکلیف رسول دي او مسلمانانو ته تکلیف رسول دا د معاشرت مخالفت دی او مسلمان د خپل تکلیف څخه محفوظه ساتل دا د معاشرت بنیاد دی. او ما درته ویل معاشرت زموږ د دین یو حصه ده او موږ په دې باندې مکلف یو چې د معاشرت په احکامو باندې عمل کوو. هغه رقم زه تاسو ته وایم چې د جمعې لمونځ دی، د جمعې د لمانځه دپاره چې کوم خلک راځي، د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی په دې دروازه کې 2 ملایکې ولاړې دي، د هغې سره داسې رجسټران ورسره دي، کافیانې ورسره دي، کتابچې ورسره دي چې کوم څوک د جمعې لمانځه ته اول راځي نو هغې اوله درجه کې لیکي، چې کوم څوک د جمعې لمانځه له دویم راځي هغې په دویمه درجه کې لیکي، چې کوم څوک د جمعې لمانځه ته آخر راځي هغې په آخره درجه کې لیکي. لیکن چې کله د جمعې خطبه شروع سوله نو هغه ملایکې خپل رجسټرونه سره کت کړي، هغې د دې خطبې د اورېدلو د سما دپاره بیا کښېني. د خطبې د شروع څخه وروسته چې کوم سړی د جمعې لمانځه له راځي هغې د جمعې په شراکت د جمعې په ثواب کې شریک نه به شمارل کېږي، هغې نه د جمعې د برکاتو نیولو، هغې نه د جمعې د ثواب پیدا کوونکی دی او هغې نه د جمعې شریک انسان بلل کېږي. زه منم د لمانځه څخه غاړې خلاصې دي، لیکن جمعه کې چې کوم ثواب الله تعالی ایښی دی، په جمعه کې چې کوم انوارات او برکات الله تعالی ایښي دي، هغه ثواب، هغه انوارات، هغه برکات د هغه سړي نه نصیب کېږي. لیکن بل طرف ته پیغمبر علیه صلات وسلام څه وایي، تاسو چې کله د جمعې لمانځه له رالاست او دلته د جمعې په لمانځه کې خلک دي او دلته رش دی، ازدحام دی، هجوم دی، بیا به یو سړی دا عمل نه کوي چې هغې به د جمعې د لمانځه کوشش به دا کوي چې زه امام ته ژندې راسم او د خلکو در سرو پښې را اړوي او د خلکو در وږو پښې را اړوي، کله د خلکو پر ګوتو پر پښو باندې ورخیږي، کله د انسان پر بدن او د انسان پر جامو باندې ورخیږي. نو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام دغه عمل ګناه بللی ده، بلکې چې کله به یو سړي دا کوشش کوی چې هغې به د جمعې په لمانځه کې سخته را نږدې کېدی، د پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې بس پر هغه ځای باندې کښېنه، نور مخ ته مه راسه. ولې؟ ځکه دا د معاشرت مخالفت دی، ځکه په دې سره مسلمان ته تکلیف رسېدل او مسلمان ته تکلیف رسول دا د معاشرت مخالفت دی او د معاشرت مخالفت د پیغمبر علیه السلام د شریعت مخالفت دی او د پیغمبر د شریعت مخالفت کول دا ګناه ده. ځکه بیا پر دې پژو باندې پښې را اړول، د خلکو پر سرو باندې پښې را اړول دا د ثواب کار نه دی چې د امام له نږدې راځي، بلکې دا د ګناه کار دی چې د غریب په اخله دی. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د پیغمبر علیه صلات وسلام ملګری دی. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي د پیغمبر علیه صلات وسلام سره د بیت الله په طواف کې روانو، چې کله د بیت الله د رکن یماني طرف ته راورسېدو د پیغمبر علیه صلات وسلام په طواف کې ودرېدی، د هغې څه وروسته د بیت الله ته داسې ګوري، داسې ډېر په حیرت او په ډېر تعجب کې ورته ګوري. څه ورته وایي؟ ورته ما اعظمک و اعظم حرمتک، ای بیت الله، الله تعالی څومره د عظمت او د تعظیم مکان پیدا کړی او الله تعالی تا ته څومره عظیم عزت و احترام درکړی. ورته ما اطیبک و اطیب ریحک، ای بیت الله، الله تعالی څومره خوشبویه پیدا کړی او الله تعالی څومره خوشبویه بوی در باندې ایښی دی چې ستا په خوشبویي باندې ټوله فضا معطره ده. الله څومره عزت درکړی دی، الله څومره احترام او حرمت درکړی دی، الله څومره خوشبویي او قدر درکړی دی چې ستا په خوشبویي باندې ټوله فضا سره خوشبویه ده. لیکن په آخر کې څه ورته وایي؟
ورته والذي نفس محمد بیدی زما د هغه ذات په ذات باندې قسم چې زما ساده چا په قدرت کې ده لحرمة المؤمن اعظم منک چې د مؤمن احترام د مؤمن قدر د مؤمن عزت ای بیت الله ستاسو ډېر زیات دی نو بیت الله الله تعالی محترم ځای پیدا کړی دی لیکن د مؤمن زړه بیت الله د ابراهیم خلیل الله مسکنو د مؤمن زړه د الله تعالی د ذات مسکن دی الله تعالی د مؤمن په زړه کې په خپل اوسېږي نو که یو سړی د بیت الله بې قدري وکړي زمانم ډېره لو ګناه ده او یو سړی د بیت الله بې احترامي وکړي دا ډېره لو ګناه ده او یو سړی د بیت الله بې عزتي وکړي هغه ډېره لو ګناه ده لیکن زما په الله قسم د ټولو سلوی مجرم هغه دی چې هغې د مسلمان بې احترامي وکړي چې هغې د مسلمان بې قدري وکړي چې هغې د مسلمان بې عزتي وکړي زه د پیغمبر پر میراب ناست یم دا مې عقیده ده د الله په ذات مې قسم چې در هغه سړی ډېر مجرم دی چې کوم سړی د بیت الله بې احترامي وکړي د بیت الله بې احترامي کوونکی دا دومره مجرم نه دی د بیت الله بې عزتي کوونکی دومره مجرم نه دی لکه یو مسلمان ته دی په خوله باندې ښکنځل کوي او د مسلمان په دې خوله باندې بې احترامي کوي پر یو مسلمان باندې دی لاس پورته کوي او مسلمان ته تکلیف رسوي او د مسلمان عزت خرابوي او د مسلمان زړه خرابوي زړه زیروي بیا چې دا سړی څومره مجرم بلل کېږي زموږ په شریعت کې بیا هغه سړی دومره مجرم نه دی لکه یو سړی چې د بیت الله فردې څیري او بیت الله بې احترامي کوي او د بیت الله بې قدري او بې عزتي کوي ځکه زموږ په دین کې معاشرت دا د دې دین بنیاد دی او معاشرت معنا ما دا درته وکړه چې د انسان به کوشش دی چې د خپله ځانه سه انسان بل چا ته تکلیف نه ورسوي که هغه سړی ستا په قریبانو کې په کار بدای چې هغې ته تکلیف نه ورسېږي که هغه څوک ستا په همسایهګانو کې په کار دا دی ستا د عمله څه به هغې ته تکلیف نه رسېږي که هغه سړی ستا د کور د کورني انسانانو سه ستا به په کور کې زندګي دا رقمي چې زما د یو عمله څه زما د کور زنانې ته تکلیف نه زما د عمله څه زما بچی ته تکلیف نه زما د عمله څه زما مور و پلار ته تکلیف نه زما د عمله څه زما زوی و لور ته تکلیف نه بیا دا اسلام دی بیا دا ایمان دی بیا دا بهترین معاشرت دی او بیا دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین حقیقت دی ما درته ویل زه دا منم لمونځ کول روژه نیول عبادات کول دا هم د دین شعبې دي لیکن لکه څنګه چې هغه د دین شعبې دي دغه رقم د انسانانو سره ښه زندگی کول او په خپل عمل باندې انسانانو ته تکلیف نه رسول دا هم د دین یو شعبه ده نن د بده مرغه ډېر خلک د هغې زندګي ظاهرا د دینداره خلکو زندګي ده هغې لمونځ په پابندي باندې کوي جماعت په پابندي باندې کوي لیکن د هغې کم نصیبه دا ژبه لکه د لړم په زهرو باندې لړلې ده دا هره خبره د منافقت ده دا هره خبره د مسلمانانو د بې عزتۍ ده دا هره خبره د مسلمانانو باندې د تجاوز او د تکلیف ده د هغې هر عمل د هغې هر مجلس د هغې د زندګۍ هر ترتیب دا د مسلمانانو په تجاوزاتو او په تکلیفو کې تیریږي زه دا وایم چې دا سړی دینداره نه بلل کېږي دینداري صرف د لمانځه نوم نه دی دینداري صرف د عبادت لمونځ نه دی او دینداري صرف د روژې او د زکات نوم نه دی دینداري لکه څنګه چې د هغه شانو نوم ده دینداري د دې شي نوم هم ده چې ستا په ژبه ستا په لاس ستا په اندامو باندې ستا د زندګۍ د تېرولو په ترتیبو به مسلمان ته تکلیف نه رسېږي ته چې په کوم ځای کې اوسېږې په کومه محله کې اوسېږې د هغې محلې د خلکو سره د ښې زندګۍ به ته فکر کوې دا نه معنا چې ستا پر کوم ځای باندې تجاوز په وس کې اوسو بس ته به یې کوې د مسلمان لار تنګول کله د کور تړه رایستل کله د دکان تړه رایستل او د مسلمانانو شارع عام لار باندې تنګول چې کم سړي د مسلمانانو لار تنګ کله یا په بازار کې تنګ کله یا په کلی کې تنګ کله یا په محله کې تنګ کله او د هغې په خاطر مسلمانانو په ګذرګاه کې په تېرېدو کې تنګي راله هغه سړي د خپل قبر کنده تنګ کله چې د هغې په عوض کې به د قبر توره کنده پر دې سړي باندې تنګ کوي د هغه رقم په کم کلي کې چې سړی اوسېږي د هغې کلي لار نه ګنده کول په هغې کې انبارونه غورځول په هغې کې خس و خاشاک غورځول
پای کې مسلمانانو ته تکلیف لرول، د هغې کې د مسلمانانو لارې ګنده کول، دا ټوله د معاشرت احکام دي او د معاشرت احکامو مخالفت کول دا د الله د شریعت مخالفت کول. نن چې کم خوانده خلک دي چې د هغې سره خبره کوي یاره په لاره کې ولې ګندګي غورځئ، په لاره کې ولې انبارونه غورځئ، دا خو د مسلمانانو شارع عام دی او مسلمانانو ته په دې باندې تکلیف دی. نو دی چې ډېر څه وګایږي یاره دا خو به د بلدیې او د ښاروالۍ قوانین دي، د بلدیې او د ښاروالۍ د قوانینو مخالفت، زه وایم په الله قسم دا د محمد رسول الله د دین مخالفت دی. دا صرف د ښاروالۍ سره کار نه لري، دا صرف د بلدیې د قوانینو سره کار نه لري، دا د پیغمبر د دین سره کار لري. د پیغمبر د دین مخالفت دا دی چې ته د مسلمانانو لارې ګنده کوې، د مسلمانانو په لارو کې بې ځایه انبارونه او کچرې هلته غورځوې. په دې خاطر باندې د مسلمانانو د لارو د دې شانو د صفایي خیال ساتل او داسې عمل په زندگی کې نه کول چې د هغې په خاطر باندې مسلمانانو ته تکلیف ورسیږي. او که چیرې ستا د زندګۍ سه مسلمانانو ته تکلیفونه رسیږي بیا خو ستا زندگی هغې اسلامي زندگی نه ده، بیا خو ستا زندگی پر اسلامي معاشرت باندې نه ده، بیا خو ستا زندگی هغه زندگی نه ده چې د کومې زندګۍ وینا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل امت په باره کې کړې ده چې زما د امت د انسانانو زندگی به په دا شکل باندې نه د مسلمانانو لار خرابول، نه د مسلمانانو لار ګنده کول او نه د مسلمانانو په لارو کې تکلیفونه جوړول. ما درته ویل پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو دا وایي چې ادناها اماطة الاذى عن الطریق، د مسلمانانو د لارو څخه به تکلیفجن شی لرې کوي، کوشش به دا کوي چې زما په یو عمل باندې مسلمان ته راحت او اساني جوړه شي. لیکن که ما او تا په خپل عمل باندې مسلمان ته تکلیف رسو او ما او تا په خپل عمل باندې لار ګنده کوو، بجای د دې چې مسلمان ته وسایي جوړه کړو مسلمان نور په تکلیف یافته کوو، نه بیا خو زما او ستا زندگی هغې د اسلامي اصولو سره هیڅ مطابقت نه لري. بیا دغه لمونځ چې ما او تا په مسجد کې کوو، دغه لمونځ چې ما او تا په سپیاول کې کوو، بیا که ما او تا پر سر باندې لنګوټه ایښې ده او پر مخ باندې مې ډډه پرې ایښې ده، نه په دې لمانځه باندې او نه په دې سپیاول باندې نه په دې لنګوټه باندې نه په دې ژیره باندې په دې باندې انسان یوازې نشي خلاصېدلی. لکه څنګه چې دا د دین حصې دي دغه رقم د معاشرت احکام پر ځای کول دا هم د دین بنیاد دی، دا په دې باندې هم ستا دپاره عمل کول ضروري دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي نظفوا افنیتکم، ای خلکو تاسو به خپل کورونه صفا ساتئ، تاسو به د یهودو مخالفت کوئ، یهودو به خپل کورونه ډېر نجس ساتل، په هغې کورو کې به د غواق شایې پراتو، پر هغې دیوالو به د غواق شایې مشلېدلي ولو او چې کور ته به ورننوتې یو ګنده خانه به وله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تاسو به د کورو صفایي کوئ او چې ستاسو د کورو مخ ته کومې لارې دي هغې لارې صفایي ستاسو ذمهواري ده، هغه لارې به صفا کوئ. چې ستا د کورو مخ ته یو مسلمان تیریږي د هغه مسلمان په تیرېدو کې ستا د کورو مخ ته څه تکلیف نه وي، نه هغې ته څه وحشت دي، نه هغې د دې لارې څه نفرت دي. زموږ دې امت کې حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغې به د دې خبرو ډېر تایید او تاکید کوی، هغې به د مسلمانانو پر بهترین معاشرت باندې انسانانو ته ډېر زیات وعظ او ډېر زیات تاکید کوي چې تاسو به کوشش دا کوئ چې د مسلمانانو معاشرتي زندگی ستاسو څخه راخلص. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه به ویل ډېر ځله ما ته د یو تعلقي یا د یو مرید متعلق دا خبره راورسیږي چې دا سړی د شپې د تهجد لمونځ نه کوي، کله دا معلومات راورسیږي چې دا سړی اشراق نه کوي، څاښت نه کوي، اوابین نه کوي، نفلي روژې نه نیسي، عبادات ډېر کم کوي. حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ویل چې دې ته ما ته د دې خبرو څه تکلیف نه وي، لیکن چې کله دا خبره د یو تعلقي متعلق زما د یو مرید متعلق راورسیږي چې دا سړی په معاشره کې په محله کې ښه زندگی نه لري او چې د معاشرت کم احکام دي هغې په دې احکامو باندې عمل نه کوي او دا د مسلمانانو سره په ښه زندگی کې ژوند نه تیروي،
کور کې د داسې انسانان په تکلیف دي او په محله کې د داسې انسانان په تکلیف دي چې په کومه شعبه او اداره کې د زندگی تیری په هغې کې د داسې په تکلیف دي. نو حکیم علومات اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه به وي چې زما بیا د دې سړي څخه د خیر تمه ختمه سي چې دې سړي کې الله تعالی خیر نه دی ښه. هغې به وایي ځکه د معاشرت په احکامو باندې سړی انسان کیږي. درویش د ځانه جوړول، صوفي د ځانه جوړول، بزرگ د ځانه جوړول دا دویمه درجه ده. د دې څخه مخکې درجه انسانیت دی. یو ځل سړی انسان کیږي د هغې څخه وروسته بیا صوفي کیږي. یو ځل انسان کیږي د هغې څخه وروسته بیا د درویشي او د بزرګۍ صفت په انسان کې پیدا کیږي. چې درځو پورې د انسان زندگی انسانیت ته نه راغلی، نه په هغه کې درویشي راځي، نه په هغه کې بزرګي راځي، نه په هغه کې ښه سړیتوب راځي، نه په هغه کې د الله تعالی قرب و نزدېکت راځي. چې درڅو پورې یو ځل انسان سوی نه وي. د انسانیت درجه د دې ټولو څخه مخکینۍ درجه ده. نو حکیم علومات حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه ویل ولې خلکو که څوک انسانیت غواړي چې انسان سم نو هغه د اشرف علي تھانوي خانقاه له راسئ. او که څوک بزرګي غواړي، صوفیګرت غواړي چې زه بزرګ سم، صوفي سم، د هغې دپاره د دنیا ډېرې خانقاوې خلاصې دي. بیا دلته مه راځئ، بیا هلته ورسئ. زه درته وایم چې د معاشرت په احکامو سړی انسان کیږي او انسانیت د ټولو څخه مخکینۍ درجه ده. چې انسانیت په سړي کې نه راغلی در هغې وخت د بزرګي بیا په سړي کې نه راځي. امام غزالي رحمه الله احیاء العلوم کې لیکلی دي او دا ټوله خطاب او خبره انسان ته کوي. ورته انسان الله تعالی په دنیا کې 3 قسمه حیوانان پیدا کړي دي. بعضې حیوانان داسې دي چې د هغې زندگی د انسانیت د فایدې دپاره وقف ده. د هغې په هر د زندګۍ په هر وخت کې د هغه حیوان د زندګۍ په هر عمل کې د انسان نفع او فایده ده او انسان ته تکلیف ډېر شاذ و نادر کله تېر. د هغې مثال یې ورکړی دی لکه غوا ده، لکه بزه ده، لکه میږه ده. دا حیوانانو زندگی الله تعالی د انسان د نفع دپاره وقف کړې ده. ټوله زندگی انسانانو ته شیدې ورکوي او دا د انسان د غذاو د خوراک بهترین جز بلل کېږي. او چې کله د هغې غریبې شیدې و هر څه ختم سي نو د هغې اخره نتیجه ذبحه ده او د هغې په غوښو د انسان د بدن پرورش کېږي. ورته یو قسم حیوانان الله تعالی داسې پیدا کړي دي چې د هغو ټوله زندگی د انسان د نفع او فایدې دپاره ده. ورته دویم قسم حیوانان بیا الله تعالی داسې پیدا کړي دي چې په هغې کې ظاهرا د مسلمان دپاره د ضرر او د تکلیفه بغیر بل څه نشته. زمانم الله تعالی به در فرده حکمت کې یشي خو انسان ته هغه حکمت نور معلومیږي. انسان ته ظاهرا صرف ضرر دی، صرف تکلیف دی، لکه مار دی، لکه لړم دی، لکه زهریله خصمانان دي چې په هغې کې ظاهرا څه نفع نه معلومیږي. هغې کې صرف او صرف د انسان تکلیف دی، د انسان مشقت. او ورته دریم قسم حیوانان بیا الله تعالی داسې پیدا کړي دي چې هغې نه انسان ته نفع رسوي نه انسان ته ضرر رسوي. د هغې مثال یې په دې ځنګلي حیوانانو باندې، په وحشي حیوانانو باندې ورکړی دی. لکه د هغې مثال د ګیدړې دی، د لیوه دی، د نورو وحشي حیوانانو دی چې هغې په ځنګلو کې ګرځي، د انسان سره څه تعلق لا نه ساتي. نه انسان ته تکلیف رسوي، نه انسان ته ضرر رسوي، نه د هغې په مزاج کې د انسان تکلیف او ضرر الله تعالی ایښی دی. دا دریم قسم حیوانان دي چې کله دا 3 قسمه ذکر کړي دي آخر ورته انسانه ته خو الله تعالی په دې ټولو مخلوقاتو کې اشرف مخلوق پیدا کړی او دا ټول مخلوقات الله تعالی ستا د عزت دپاره پیدا کړي دي، ستا د راحت دپاره پیدا کړي دي، ستا د اسانۍ دپاره پیدا کړي دي. که لمر الله تعالی پیدا کړی دی، که سپوږمۍ پیدا کړې ده، که ورځ پیدا کړې ده، که شپه پیدا کړې ده، که د ګرمۍ موسم پیدا کړی دی، که د یخنۍ موسم پیدا کړی دی. انسانه دا ټول ستا د اسانۍ، ستا د قدر، ستا د احترام او ستا د ښې زندګۍ تېرولو دپاره الله تعالی پیدا کړي دي. لیکن ته الله تعالی د خپل ځان د عبادت دپاره پیدا کړی. ورته انسانه په دنیا کې انساني زندګي تېره کړه. انسانی زندگی دا ده چې انسان د انس څه دی. انس عربي لفظ دی، عربي کې انس محبت الفت ته ویل کېږي. د هر چا سره ښه زندگی، د هر چا سره د محبت زندگی،
د هر چا سره د مینې زندگی، د هر چا سره د قدر او د احترام او د عزت زندگی. که په محله کې پکار دا دی چې په ټوله محله کې ستا د انسانانو سره د مینې او د محبت زندگی، که په کور کې د ټوله کور د انسانانو سره د مینې او د الفت د قدر او د عزت، که ستا د کور زنانه ستا در لاس لاندې لا به د هغې قدر او احترام ستا په زړه کې، او که د زندګۍ په هره شعبه کې ژوند تیری نو انسانیت به ښکلی او انسانیت انس دی او انس محبت دی او محبت معنا د معاشرت ښه زندګي به تیری. لیکن کم نصیبه که الله تعالی دا ستا په نصیب کې نه دي کړي نو د انسانیت د درجې سره شوه کېږي حیوان د ځانه جوړی، نو بیا په حیوانانو کې هغه حیوان د ځانه جوړ کا چې کم حیوان کې الله تعالی د انسانانو نفع او فایده یې شی د هغه حیوان په شکل باندې زندگی تیره کا چې ستا په ژوند کې انسانانو ته نفع وي، چې ستا په ژوند کې انسانانو ته ګټه وي. که د هغه هم په نصیب کې نسته د هغه حیوان زندگی هم نسې تیرولی، ورته انسان بیا در هغې راشوسه هغه انسان د ځانه جوړ کا چې په هغې کې د انسانانو نه ډېره ګټه شته نه ډېر نقصان شته. بس د انسانانو سره تعلق مه تېروه، که چاته فایده نسې رسولی کم سے کم نقصان خو چاته مه رسوه. لیکن که ستا هر عمل د انسانانو دپاره نقصان دی، ما مخکې درته وویل ستا ژبه ظالمه د زارو ډکه ده او ستا هره خبره پر شیطانت او پر منافقت باندې بنا ده، چې کله په یو مجلس کې یو خبره واورې در هغې وخته پورې دې توان نه کېږي چې در بله ځای ونه رسوې، او د مسلمانانو په مابین کې د ښې زندګۍ بجایه د نفرت په زندګي باندې خوشحاله یې، نو بیا خو ته د لړم او د مار په لیش کې شمارې، بیا خو ته د هغه زهریله درندګانو په شکل کې شمارې، بیا د صرف رنگ د انسان دی، بیا د صرف شکل د انسان دی، لیکن د قیامت په میدان کې به د هغه درندګانو سزا تا ته درکول کېږي چې کومو درندګانو په معاشره کې انسانانو ته کوم مشقت رسولی دی. نو ما مخکې درته ویل حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه عجیبه د حکمت خبره کوي، هغه وایي خلکو مسلمان کېدل او غیر مسلمان کېدل دا ډېر وروسته دي، عابد و غیر عابد دا ډېر وروسته ده، عالم و غیر عالم دا ډېر وروسته ده، د ټولو څه مخکې اولنۍ درجه دا د انسان و غیر انسان چې انسان یې که نه چې کله د انسان و درجه ته راواوښتې انسان سوې د هغې څه وروسته اوس پتا کې علم و غیر علم، د دې څه وروسته پتا کې اسلام و کفر، د دې څه وروسته پتا کې عبادت و غیر عبادت بیا ځای پیدا کوي، نو د ټولو څه مخکې درجه د انسان ده. حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه به په ډېر عجز باندې ویل ولای خلکو دا ښکاره خبره کوم چې سل په سله کې انسانان موږ هم نه یو، چې الله تعالی څنګه انسانیت غواړي، چې الله تعالی مې څنګه انساني زندگی غواړي هغه انساني زندگی موږ هم نه ده پوره کړې، نه هغه حد ته مې ځان رسولی دی چې موږ سل په سله کې انسانان شو. لیکن دا به هم ویل ول الحمدلله انسانان مې لیدلي دي، د انسانانو سره مې زندگی کړې ده، د انسانانو سهار و ماښام مې لیدلی دي، د انسانانو شپې او ورځې مې لیدلی دي چې د هغې شپه به څنګه تېرېدله، د هغې ورځ به څنګه تېرېدله، د هغې سهار به څنګه تېرېدی، د هغې ماښام به څنګه تېرېدی، د هغې ژبه به څنګه استعمالېدله، د هغې سترګې به څنګه استعمالېدلې، د هغې د بدن اندامونه به څنګه استعمالېدل. ول الحمدلله انسانان مې لیدلي دي، د انسانانو سره مې ژوند کړی دی. په آخر کې به ویل او نن سبا که یو سړی په شکل باندې د انسان په حقیقت کې یو غویه او په حقیقت کې یو درنده او صرف د هغې رنګ او شکل د انسان دی او راسې په دې رنګ باندې ما ته دوکه راکوي چې زه انسان یم، د ویل زما په الله قسم که زه په دې دوکه کېږم ما ته دا رامعلومېږي چې انسانیت یې در کومه حده پورې دی. هغې به ویل انسانان مې لیدلی دي، انسان که مې د ځانه پوره نه دی جوړ کړی، لیکن د انسانانو زندګي مې لیدلې ده، د انسانانو د زندګۍ معلومات راته کېږي. نن که یو حیوان ماله راسي صرف ظاهري شکل یې د انسان جوړ کړی دی او ما په دې دوکه کوي چې زه انسان یم، زه د هغې په دې خبرو نه دوکه کېږم. ما انسانان لیدلی دي، ما ته د انسانانو ژبې، د انسانانو اعمال، د انسانانو زندګۍ ډېرې ښې رامعلومې دي.
زه دا وایم چې دنیا کې نفلي عبادات کول او شل منځونه کول او ښې روژې نیول او ښه زندگی کول دا د ثواب کارونه دي. زه دا منمه ټیم صوف دا زمنم دا ښې خبرې دي او پر دې باندې الله تعالی انسان ته ثواب ورکوي. لیکن پر یوه خبره باندې لږ غوږ ونیسئ. که چیرې د دغه عباداتو په مقابل کې یو داسې شی په مقابل کې رالی چې د هغې په خاطر باندې مسلمان ته تکلیف رسېدی، بیا د هغه نفلونه چې ته کوې دا ثواب نه دی، دا ګناه ده. بیا د هغه عبادات چې ته کوې دا عبادات بیا سوا نه دي، دا روا نه دي بلکې دا ناروا دي. بیا د هغه ستا د قرآن کریم تلاوتونه او ذکرونه دا بیا جایز نه دي، دا ناجایز دي. چې کله دا د هغه ځای په مقابل کې راسي چې په کوم ځای کې مسلمان ته تکلیف رسیږي، بیا به د مسلمان د تکلیف رسولو څخه ځان بچاوی، د هغې په مقابل کې به دا عبادات ورته پرېږدي. او که ته په دې عباداتو کې اخته او مسلمان ته په دې باندې تکلیف رسوي، نو دا د دین سره ناپوهي ده. ستا خو دا ګمان دی چې زه په ثواب کې لګیم، لیکن کم نصیبه در حقیقت په ګناه کې لګیم. زه د دې یو چند مثالونه تاسو ته پیښوم. زموږ په دین کې د جماعت لمونځ ډېر ثواب لري او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جماعت ډېر زیات اهتمام کړی دی او ډېر علماو دا لیکلي دي چې ظاهرا خو سنت دی، لیکن در حقیقت د جماعت لمونځ واجب دی او په جماعت باندې لمونځ کول دا د لمانځه ادای کامله ده او چې بغیر د جماعت لمونځ وکړي دا ادای ناقصه ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله په مرض وفات کې و ډېر بیمار او ډېر ناجوړ نو د نورو صحابو پر وژو باندې لاسونه نیولي دي او دا پښې په خپل طاقت نسي پورته کولی، دا پښې پر مځکه ورباندې څکېږي، په دې خاطر د جماعت لمونځ له راوځي. نو د جماعت لمونځ زموږ په دین کې ډېر اهمیت لري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ډېر ویل چې کله جماعت ودرېږي څوک اقامت وکړي او زه پر مسله ولاړ یم، زما زړه دا غواړي چې د اقامت ولا ته هم چې ته لږ څپې انتظار وکړه او زه ولاړ سم په دې کلي باندې وګرځم چې په کم کور کې نوجوانان ناست دي، ځوانان ناست دي، سپین ږیري ناست دي، هغوی په کور کې لمونځ کوي او جومات له نه راځي. زما زړه دا غواړي چې هغوی کور ته زه ور واچوم او کور زه وسوځم. زما درته ویل د جماعت لمونځ ډېر اهم عبادت دی. لیکن زه تاسو ته یو مسله وایم، که چیرې په یو سړي باندې یو مرض ولو چې د هغې مرض په وجه باندې د هغه انسان د بدنه څه یا بدبویي راتله یا د خولې څه بدبویي راتله یا د بدن د نورو اندامو څه بدبویي راتله یا د هغه سړي په عمل کې داسې عمل و چې د هغې د مسجد ته راتلو څه خلکو ته تکلیف رسېدی، بیا جماعت چې هر څومره ثواب لري دا جماعت د دې سړي څه ثابت دی. بیا د شریعت حکم دا دی چې دا سړی به جماعت له نه راځي، که چیرې دی د جماعت مانځه له رالی دا سړي له دا راتګ ګناه د ثواب نه دی، ځکه هلته که جماعت هر څومره ثواب لري، لیکن د دې په مقابل کې چونکې مسلمان ته تکلیف رسیږي او مسلمان ته تکلیف رسول دا د معاشرت د اصولو خلاف دی او د معاشرت د اصولو مخالفت دا د دین مخالفت دی. بیا دا جماعت راتلل د دین مخالفت دی او د دین په مخالفت کې سړی ګناهګار وي، بیا په دې جماعت راتللو کې دا سړی ګناهګار. ما درته ویل د جماعت لمونځ که پر هر ځای خپل ځای باندې هر څومره فضیلت لري، لیکن چې کله د مسلمان د ضرر په مقابل کې رالی بیا به سړی د جماعت لمونځ پرېږدي. نن دې الله تعالی موږ او تاسو معاف کړي. ډېر خلک هغه د دې سګریټونو د بیړیو د دې عادت لري او سهار و ماښام یې په خوله کې دا بویونه راځي، لیکن هغې کوم نصیبه ته الله تعالی د دې خپلې خولې د صفا کولو توفیق هم نه ورکړی. ډېر بوډاګان دي هغوی په خولو کې نسوار اچي او بیا هغې ته الله تعالی د مسواک کولو او د خولې د صفا کولو توفیق هم نه دی ورکړی. او بیا چې کم څوک د دې عمله سره ناعادت وي چې دی پر څنګ د هغې سره په لمانځه کې ودرېږي نو هغې ته څومره تکلیف وي. بیا دی په دې باندې نه پوهېږي چې زما د دې عمله سره دې مسلمان ته تکلیف دی، بیا په دغه وخت کې دی په دې خپل مانځو په دې خپل عمل باندې په ګناه سره مبتلا کېږي. ډېر خلک د دې شنو وښو د خوراک عادت لري، لکه د پیازو خوراک دی، د ګندنې خوراک دی، د وږې خوراک دی، د هغې په خاطر چې دی وخوري بیا د خولې د صفا کولو څه بندوبست نه لري. بیا چې کوم څوک د ده پر څنګ باندې ولاړ دی هغوی د ده د بدبویي څخه ډېر په نفرت کې دی.
نو ما درته ویل په دغه شکل باندې مسلمان ته تکلیف رسول، په دغه شکل باندې جماعت کول، په دا شکل باندې لمونځ کول بیا د ده دپاره د ثواب او د خیر عمل نه دی، بلکې دا د ګناه او د الله تعالی د نافرمانۍ عمل بلل کېږي. بیا پر دې جماعت باندې الله تعالی ده ته ثواب نه ورکوي بلکې سزا ورکوي. زه دا وایم چې نن سبا حاجان په بیت الله کې دي او بیت الله باندې راګرځېدل ډېر لوی ثواب دی. د الله تعالی د کور طواف کول، د بیت الله په کنج کې حجر اسود لګېدلې ده او حجر اسود د جنت کاڼه دی او د جنت ډبره ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې څوک حجر اسود مسه کړي هغه داسې دی لکه د الله تعالی سره چې مصافحه او په لاس وغوړول. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې څوک حجر اسود مسه کړي د هغې ګناه داسې رژېږي لکه پر یو فرش باندې پر خاورو چې جارود سړی تېروي. نو ډېر خلک د حجر اسود د مسې ډېر عاشقان، لیکن د شریعت مسله دا ده، د معاشرت اصول دا دي. که چیرې ستا د حجر اسود په مسه کولو کې د مسلمان پریول راتلو، مسلمان ته دکه ورکول راتلو او مسلمان ته تکلیف راتلل او پر مسلمان باندې رش جوړول او پر مسلمان باندې نفس تنګي جوړول او د مسلمان زیرول او مسلمان ته تکلیف ورکول، بیا د حجر اسود مسه کول د دې سړي دپاره د ثواب کار نه دی، د ګناه کار دی. بیا چې دی حجر اسود مسه کوي دا د شوق دی، دا د حجر اسود سره د عشق دی او دا د دین نه دی، نه د دې خبرې بیا د دین سره تعلق لري. نو شوق دی لیکن په دې شوق پر کولو کې دی ګناهګاره دی. بیا چې څومره انسانانو ته د تکلیف رسولی دی او بیا چې څومره انسانان د پرې وهلي دي او چې بیا د څومره انسانانو سره د زور او زبردستي کړې ده، بیا به د هغې سزا الله تعالی په قیامت کې به ده ته ورکوي او بیا به د حجر اسود د ثوابو څخه دی محروم. زه دا وایم چې دا خو لا ډېره درنه خبره ده. زموږ په دین کې د قرآن کریم تلاوت ډېر ثواب دی. پر یو حرف باندې الله تعالی 10 نیکۍ ورکوي او په ټولو اذکارو کې د قرآن کریم تلاوت بهترین ذکر دی او د قرآن کریم ثواب او د تلاوت ثواب هلته ډېرېږي چې سړی د قرآن کریم تلاوت په زوره کوي. نو بیا در سوکه ویلو په زوره تلاوت د قرآن کریم ډېر ثواب لري. لیکن که چیرې یو سړی په داسې ماحول کې دی، هغې په جومات کې اوسېږي، هغې په کور کې اوسېږي، سهار وختي راکښېناستی، نو بیا دی تلاوت په داسې شان باندې کوي چې د نورو انسانانو په هغې باندې خوب خرابېږي. یا دی په جومات کې طالب دی، په جومات کې د نورو طالبانو په هغې باندې خوب خرابېږي. یا دی د تبلیغي جماعت سره راغلی دی، بس د شپې شوق ور ولاړ سو چې زه خو د قرآن کریم تلاوت کوم، نه د چا د خوب پروا ساتم نه د بل څه، بس ما ته الله تعالی ثواب راکوي. ګورئ دا ثواب نه دی، دا ګناه ده. بیا د قرآن کریم پر تلاوت باندې الله تعالی دته ثواب نه ورکوي، د قرآن کریم پر تلاوت دته ګناه ورکوي او دی د معاشرت مخالفت کوي او دی د دین مخالفت کوي او دی مسلمان ته تکلیف ورکوي او د مسلمان د تکلیف رسولو ګناه به الله تعالی دته ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د تهجد لمونځ دا واجب و. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا په خاطر باندې الله تعالی زموږ او ستاسو سره اساني وکړه، پر موږ تاسو واجب نه دی. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تهجد لمونځ نه قضا کوئ، همیشه به کوئ. خو لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تهجد کې در ټولو څه زیات تاسو د هغې سیرت وګورئ، هغې به احتیاط دا کوئ چې زما د کور د زنانې سترګې راورونیسي، چې زه به د تهجد لمانځله په داسې شکل پورته کېږم، زه به د تهجد لمانځله په داسې آرام، په داسې خفیه او پټه طریقه باندې ولاړېږم او زما په حرکاتو کې به داسې سوکوالی او سکون چې زما د یو حرکت په خاطر باندې زما د کور د زنانې سترګې راورونیسي. نن دې موږ الله تعالی معاف کړي، نن خو زنانه موږ داسې ګورو لکه د لاس شی چې په عامه معاشره کې د مینځې سره خلک داسې زندګي نه کوي لکه د زنانې سره چې کوي. بس هغه د لا شی بولي، که د دې خوب خرابېږي، که دا د شپې پر ما راکښېني او که دا د شپې زما خدمت کوي، که دا د ورځې زما خدمت کوي، دا داسې زه بولم لکه د خدمت لپاره چې ما په پیسو رانیولي. لیکن هغې ته الله تعالی آزاد د زندګي ورکړې ده، د هغې دپاره خپل حقوق دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په تهجد په وخت کې د دې ډېر خیال ساتئ چې زما په یو عمل باندې زما د کور د زنانې خوب خراب نشي.
دې ته ویل کېږي معاشرت، او دې ته ویل کېږي د دین حقیقت، او دې ته ویل کېږي د اسلام بنیاد، او دې ته ویل کېږي د دین اصل الاصول، چې سړی به په زندګي کې په معاشرت باندې ډېره زندګي تېروي. او معاشرت د دې دین یو حصه ده، او معاشرت د دې دین یو بنیاد دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عرض علی اعمال امتی، پر ما باندې الله تعالی زما د امت اعمال رافیش کړ، سیئها و حسنها، چې زه په دې کې وګورم چې زما د امت ښه اعمال څوک دي، زما د امت بد اعمال څه دي، زما امت څنګه زندگی تیروي، ښه اعمال یې کوم دي، بد اعمال یې کوم دي. ما چې د هغې په ښو اعمالو کې وکتل په هغې کې یو شی دام لیکلی و چې اماتة الاذى عن الطریق، چې زما په امت کې چا د لارې څه د تکلیف شی لرې کړی و، الله تعالی دا زما د امت په نیکو اعمالو کې لیکلی و. او زما د امت بد اعمال چې الله تعالی ما ته رافیش کړو، زما د امت په بدو اعمالو کې چش لیکلی و، په هغې کې یو شی دا لیکلی و النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن، یو سړی چې د مسجد سره وځي ګرول به یې توکلی، او پر هغې ګرول به یې دغسې ښکاره پروت دی چې پر هغې خاره نه یې تو کړې، چې بل مسلمان یې وویني باره په دې زړه کې لږ کراهت ځینې کېږي. زما د امت په بدو اعمالو کې دا عمل هم لیکلی. نو زه دا درته یم دغه معاشرت دی چې په نیکو اعمالو کې دا لیکلی و چې یو سړی د مسلمان لار صفا کړي، یو سړی په خپل عمل باندې داسې عمل وکړي چې زما په عمل باندې مسلمان ته تکلیف ونه رسېږي. دا د امت په نیکو اعمالو کې یو عمل دی، او پیغمبر علیه السلام وایي دا زما د امت د ایمان یو شعبه ده، چې د ایمان په دغه شعبه باندې عمل نه وکړي زما د امتي ایمان کامل نه دی. او زما د امت په بدو اعمالو کې دا خبره هم لیکلې وه چې دی یو داسې عمل وکړي چې د هغې څه وروسته بل چا ته تکلیف وي، دی ګرول به یې توکي، او دی نور څه وکړي د ده د بدنه څه بلغم توسوي، او دی هغه دغسې ښکاره یې پرېښي، نسوار یې توکلي دي، بل څه یې توکلي دي، او مځکه یې ټوله ګنده کړې ده، او مځکه یې ټوله خرابه کړې ده، او چې نور خلک راوځي بس هغې ته ګوري، د هغې په زړه کې کراهت و نفرت پیدا کېږي. دا زما د امت په بدو اعمالو کې ده. او پیغمبر علیه السلام وایي دا په قیامت کې چې دوی ماته چې د امت خپل بد اعمال راښکاره شي یو دغه شی زه عام طور دا وایم چې معاشرت دا د دین بنیاد دی، او د معاشرت معنا دا ده چې سړی به زندگی داسې تیروي چې زما د زندګۍ څه بل چاته تکلیف ونه رسېږي، او دا د دین بنیاد دی، او دا د پیغمبر د تعلیماتو بنیاد دی. صرف په لمانځه باندې سړی نه مسلمان کېږي، نه صرف په صف اولو په تکبیر اولا سړی مسلمان کېږي، نه صرف په ژیره او په لنګوټه باندې سړی مسلمان کېږي، او نه صرف په صدقه او په روژه سړی مسلمان کېږي. د اسلام یوه حصه معاشرت دی، او معاشرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپلو تعلیماتو کې ډېر اهم بللی دی چې د انسان زندگی به د انسانیت وي، د انسان زندگی به د انسانانو سره د انس او د الفت وي. په زندگی کې به سړی داسې عمل نه کوي چې زما د عمله څه چاته تکلیف ورسېږي. او دې کې زه کله کله خپلو طالبانو ته دا وایم چې په یو ځای سره ډېر زه عامو انسانانو ته دا وایم چې نن سبا چې زموږ او ستاسو په علاقو، په مسجدو، په کورو کې کم د بولو ځایونه دي، هغې اکثره د ګډر په شکل باندې نو په هغې کې د اوبو استعمال کېږي. داسې نه دی چې زه یوازې و تاسو ته وایم، دا مې د خپلو استادانو څخه اورېدلي دي چې د معاشرت یوه حصه هم دا ده د انسان ضرورت هر انسان د بولو ځای له ورځي چې کله بول انسان هغه ځای کې وکړي، نو د مسلمان د ایمان یوه شعبه دا ده چې په هغې خپلو بولو پسې اوبه تویول، او چې بل مسلمان ورځي هغه ځای هغه سړي ته صفایي، او هغه بول یې ښکاره نه وي چې د هغې په زړه کې بیا د دې څه کراهت و نفرت راسي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې ګرول به یې توکلی و چې کله هغه ګرول به باندې د خاوره نه و اچولی، او بل مسلمان د هغې څه نفرت وسلو، دا لا زما د امت په بدو اعمالو کې لیکلی. یا یو سړی په عامه غسلخانه کې غسل وکړي، په عامو ځایو کې اوسېږي، په عامو ځایو کې نه په خپل کور کې دننه وکړي، نه په خپل کور کې دننه خو ظاهرا د ده خادمه د ده زنانه ده، لیکن زنانه الله تعالی حره آزاده ښځه پیدا کړې ده،
نو پکار دا دی د خپل غسل کولو څخه وروسته هغه خپله غسلخانه په داسې شکل باندې سړی صفا کړي چې بل څوک دې غسلخانې له رانه نوځي د هغې په زړه کې څه نفرت نه وي. دا نه معنا چې ستا غسلخانه به د خیرو ډکوي، ستا غسلخانه به د ویښتانو ډکوي، ستا غسلخانه به د نجاسته ډکوي او بیا به خامخا بل څوک راځي هغه به مینځي. دا نه انسانیت دی، دا نه اسلامیت دی او دا نه د انسانیت تقاضا ده، دا نه د اسلامیت تقاضا ده، دا نه انساني زندگی ده، نه اسلامي زندگی ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د ایمان ډېرې زیاتې شعبې دي. اعلی شعبه د ایمان دا ده چې سړی به د لا اله الا الله کلمه وایي او د ټولو څه ادنا شعبه د اسلام دا ده چې سړی به د خپله ځانه مسلمان ته تکلیف نه رسوي. الله تعالی دې خبرو باندې د عمل